إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترشی درسونو کې منګه د شرک قباحت، تعریف، اقسام او د مشرکین او احوال دا موږ بیانول د دې لپاره چې د خطرناک مرض نه او د خطرناک بیماری نه جاغي ته شرک ویل کېږي چې دا غینه منګه محفوظ یو. شرک دسی مثال لکه د کینسر بیماری چې الله سبحانه وتعالی دې هر مسلمان په امان کې چې دا کله یو بدن ته یو حسابانی ولګي نه هغه چې د پرې کړی نه د انسان خکیږي نه، بلکې دا بیا ورو زیاتیږي، نور بدن کې مخوري. دا شان د شرک دی چې دا کله یو معاشري ته، یو قوم ته، یو کور ته راننوځي نو د هغوی د تباهي سبب هم جوړېدی شي. د دې لپاره موږ دا درسونه کول او دا مسلې هم بیانولې، او د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی موږ ته بخانه وکړي د شرک نه چې لري نه، الله سبحانه وتعالی به ته ګناهونه مو وبخي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله وی من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. څوک چې په ما پسې راشي په دې حال کې الله وایي چې دومره ګناهونه کړي چې د ځمکې په اندازه باندې ځمکه چې ډکه کړي خو شرک نه یې کړی، ما سره الله سبحانه وتعالی زه به یې وبخمه. نو ګناهونه خو موږ ټول کو، انسانان ټول کمزوري، او دا غي سره چې به انسان کې ولیاذ بالله شرک ومنو د تباہ او برباد شي. یو سړی کې شرک نه عقیده پاکي، بیا انسان دعا خو د کم سے کم کولای شي. نو دا خبره مخکې بیان کړو چې مشرک د لپاره بخانه نه شي وخت کاغذ ته مور بلارومي وجدا د پدې چې دوی عقیده خراب ده په درګاونو په باباګانو بغیر الله عقیده نه غوته دعا نه کې د مغفرت. دې خبرونه الله سبحانه وتعالی په قران کې منع کړی ده، ما کان للنبي والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. ندی پکار پیغمبر له او مؤمنانو له چې مشرکان د بار بخانه وړي ولو کانوا لی قرب، اگر که خپل وایي. دا دومره غټه مسله نو غواړو چې شرک زمونږ نه او زمونږ د معاشرې نه، زمونږ د قوم نه بالکل ختم شي. الله سبحانه وتعالی په توفیق سره او موږ کې توحید راشي، هغه توحید چې دغه د لاسه انسان ته د رسول شفاعت نصیب کی، هغه توحید چې دغه د لاسه انسان جنت ته شي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه چې ما د رسول الله ته پوښتنه من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، یا رسول الله ستاسو شفاعت حقدار بسو کې قیامت پورس. د خپل ته پوښتنه او قیمتي ته پوښتنه کې هر سړی وي چې زبا په دغه کسانو کې چې د رسول شفاعت بوته نصیب کی، د قبوریان، صوفیان، بریلیان او د چشتیان او قادریان او څومره دي، دوی ټول هم دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي. خو دلته رسول الله جواب ورکړي هغه ته، اول او ته دا وایي چې لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. رسول الله ابو هريره زمام ته ګمانو چې دې خبره مبارک کې ستارمخ کې څوک ته پوښتنه شي کولای، ته هم ته پوښ کې ورګي ما ته پته تړلې رسنا کې به حدیث وبانی دي کې د فائدې د ساتي چې رسول الله په دې حدیث کې خپل خبرې ته حدیث ویلې عن هذا الحديث. نو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وینا او دغه اقرار کول دغه فعل د ټول بده کې د ناراضي. بیا د رسول الله جواب ورکو اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه،
د قیامت پر زما د شفاعت حقدار انسان هغه دی من قال لا اله الا الله، چې لا اله الا الله وي. کله دې چې حدیث ودرو نو بیا خو ډیر خلک د رسول الله د شفاعت حقدار دي. لا اله الا الله بخله باندې ډیر خلکو ویلې، صرف لا اله الا الله ګره بخله باندې ویل نه دی پکار. نن سبا کې چې عالم وي چې د پلاني چې کم کار کړي د کوپر کاری کړي یا د قسمه کارونه چې د قوم ولا کېده د کوپر کارونه نه د ټولو را پاسي د جاهلان چوغره یو سړی کلمه یو دوی چې د کفر کړي توګره داس د منلو خبره یو سړی کلمه یو دوی چې د کفر کړي موږ دوی د کلمې ویلو سره سره انسان کافر کېدی شي. یو سوال دی د مرتد احکام په شریعت کې شته کې نشته؟ ټول ته معلوم دي یو سړی مرتد شي. علما په دې باندې په کتابونو کې تذکرہ کړی ده، حدیثونو کې دا خبره راغلي، قران کې هم دا بحث راغلی. دا مرتد چې مرتد شي د کلمه وي کنه وي کلمه وي. مرتد خو هغه چاته وي چې مسلمانۍ کافر شي، نو کلمه خو دی ویل، کلمه ویل او مرتد شي. وخت مرزونه نن سبا دراوتی او دوه طرف ته غلو ده. کله چې ګوره د الله په شریعت صحیح نه پوي دي او د ربانیین او د مشران او د پوه علماء سره نه کېناسته، هر څه به دي ګډوډي. نن سبا دوه مرز دي. یو مرز دا عام چې د ارجاء د مرز دی. ارجاء مطلب یې کافر مسلمان دی. انت د خلینو دا وستینه شي چې دا کار د کوپر کې دی وی د کوپر هغه ته وګورئ دی یو سړی کلمه وي دی کافر دی. نو دا بس خلک کافران لګي دي مسلمان کوي. یو سړی کافر دی، الله او د کافر ویلې، پیغمبر او د کافر ویلې کافر دی. دې کوشش کوي چې نه زبده د مسلمان دانو میګدم. دا هم مرز او گمراهی ده. دیم د دوی په مقابله کې هغه دي چې هغه په جبه باندې صرف د کوپر د ټکي پروت. ناغوی کوشش کوي چې مسلمان کافر کو. دا ولني کوشش کوي چې کافر نه مسلمان جوړ کی. دوی څه کوشش کوي چې د مسلمان نه کافر جوړ کو. علماء لګری دي کوشش کوي چې د دین ته کافران راوړو مسلمانان کو. او دا مرزيان چې کوم کې دا مرز دي هغه دا کوشش کوي چې مسلمانان بسنګ دي کافرانو ته اړو. هغه به دي کوشش کوي د تړه قیدې نشي. کچا ګناه کبیره وکړه د شرک نه علاوه بل څه ګناه وکړه مرتد دی، کافر دی. دغه پلانې مرتد دی، پلانې کافر، پلانې مرتد، پلانې کافر. له گزاره کوا او کچر ته ته وی چې له گزاره کوا نو ښه چې الله ته کافر وینه به ته بوس ګو الله ته کوم ځای کافر ویلی وی ما دغه مولوی صاحب نو ورېدلی پلانې صاحب نو ورېدلی. نو موږ ګور الحمدلله زموږ منهج په منځ کې کوم ته چې الله او د الله رسول کافران ویلي دا کافران دي. کوم ته چې الله او د الله رسول کافران دي ویلي موت اسو کې چې باندې کفر فتوا لګاو. ما خبره ده کوله چې د ذکر رسول سمو چې کلمه وي نبی می دا خبره بیان کړي چې کلمې ویلو سره انسان کافر کېدی شي. او په باندې ما دا خبره د مرتد ده وکړه. دغشان ابو بکر صدیق رضی الله عنه کسانو سره جنگ کړو کوم چې زکات نه ورکو دغه ورکول نه انکار کړو. هغه کلمه ویل کنه ویل مرتد شي. بیا کلمه ویل مرتد شي. کوم کسانو چې د علی رضی الله په حق کې غلو کړو چې ورياذ بالله علی رضی الله دي سیده لك الله علی رضی الله کنده وکنسته ور به ګولګه غو دروزار هغه کلمه ویل کنه ویل کلمه خو ویل دی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله رئیس ردا خبره کوله. نو د کلمې ویلو سره سره مشرک او کافر کېدی شي. کدی سي د کړه چې کم سره کلمه وی د مسلمان دی نو بیا خو خبره ختمه شو. بس بیا خو د دین د چې څومره مسلې د توحید او شرک دا بس کو دا باندې کو شرط دی کې بس کلمه وای او چې څه کې کا کلمه وای بوت سجده له کلمه وای قبر ته سجده له کلمه وای باباګانو باندې عقیده ساته کلمه وای تویزونه ونی ګټي چې بس عقیده ساته مزید خو صرف د دې په جواب باندې کلمه وای. په مدینه کې چې کوم منافقان د رسول سره اوسېدو اعتقادي منافقان د کافرانو کو مسلمانانو
کافرانو عقیدین خو کافرانو الله دا خبره بیان کړي ظاهره کې کلمه ویل کني ویل کلمې باوجود کافران دي د دې کلمه باندې عمل پکار دي ذکر رسول الله په حدیث کې سوي مخه ده من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه کوم سره چې لا اله الا الله وي د اخلاص سره سمته عمل بیوکي په دې کلمه کې اخلاص لا اله الا الله نشتی معبود په حق باندې سوای د الله نبی په دې عمل کې اخلاص وکړه اخلاص دا چې بیا دا الله د حق بل چاله نه ورکه دي انسان ته شفاعت د رسول الله نصیب کیو دا حدیث په صحیح بخاری او امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی نو چې کله به دا قید ولګیدو چې د اخلاص سره به وي نو د نور چې کوم مشرکان دي کلمه گو مشرکان هغه د دین څه شو هغه د دین وته دا شفاعت هغه ته نشي ملایي دا څومره مسائل چې موږ بیانو د توحید او د شرک ده د دې لپاره بیانو چې الله سبحانه وتعالی موږ له د مرګ د توحید په حالات کې راولي چې د رسول الله شفاعت موږ ته نصیب شي او د دې لپاره بیانو چې موږ جنت ته لاړ شو یو عجیب حدیث ابو ذر غفاری رضی الله عنه یې ورځ رسول الله په سلام اتیت النبي صلی الله علیه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم رسول الله سپینې کپڑے چولې ودو نو ما وته سونه اطلاع احترام ابو رسول الله دې نه تنګو ثم اتيته بیا به ورستر علما وقد استيقظ رسول الله پاسې دره وی بیا رسول الله چې ما من عبد قال لا اله الا الله کم سړي چې لا اله الا الله وي ګوره په حدیثونو کې چې کم لا اله الا الله ویل لاشي نو دا شرط په بل حدیث کې لګیدل چې لا اله الا الله څه مطلب دی یعنی عمل وکړي کم سړي چې لا اله الا الله وي او په غیبه باندې عمل کو عقیده کې شرک نه عقیده د توحید مضبوطه و ثم مات على ذلك او د مرګ پورې بدی عقیده الا دخل الجنه رسول الله جنت تبسي دې خبرې تفصیل به تیر شي درس کې نه مخکې کړو چې جنت ته تلو مطلب دا نه چې دی ډایرکټ جنت ته شي که ډایرکټ جنت ته تلو حقداري ډایرکټ بزي او کنه الله وتعالى نور ګناونه شرک نه علاوه کوم ګناو دا الله نه بخي نو الله ول عذاب ورکی خو اخر بچرته زی جنت ته بزي دا دې حدیث مطلب دی ابو ذر غفاری یا رسول الله وان زنا وان سرق خکې وسره غلا کې او زنا کې نبی یا رسول الله ته چې وان زنا وان سرق بیا د ابو ذر یا رسول الله وان زنا وان سرق یا رسول الله زنا کې نو بیا او که غلاګانی کې رسول الله ته وان زنا وان سرق که زنا کې او غلاګانی کې عقیده چې د توحید د اخر زی جنت بیا د وان زنا وان سرق یا رسول الله د ډیر دغه غیرت یعنی د ګناونو سره بالکل نه لګي یا رسول الله زناکار سره رسول الله ته وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر ابو ذر کې د خپل پوزه په خاور کې ککړږي کنه بیا به مزي جنت ته مخ درازي وکانه ابو ذر اذا حدث بهذا كلمه ابو ذر غفاري دا حدیثونه په اخر کې به وي وان رغم انف ابي ذر رسول الله خبره به وکړه ک ابو ذر پوزه په خاور کې ککړې شي کوم د سړی به جنت ته د وزید حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ما خبره ده کوله چې زمونږ د جنت په کار دي ځکه موږ د توحید بیانو ځکه موږ د شرک نه منو او ځکه موږ د خلکو سره د دومره دښمنیان اغستي ټول دنیا يهود و نصارا مشرکان د خودي کم چې غیر مسلمان دي خو کم چې نام نهاد مسلمانان دي او توحید پکې نشتی هغه ټول هم د کافرانو په سب کې ودرېږي زموږ په دښمنۍ کې خطرناک خلک وي چې نن سبا چې څومره تدابیر او تخطیطات کیږي مسلمانانو ختمولو لپاره نو هغه کې ولنې هدف وي هغه کسان دي چې په وابیانو باندې مشهور دي دا ختمول غواړي ولې چې دوی سوچ دین بیانې سوچ عقیده بیانې نو چې سوچ دین او عقیده دی ومنله نو خو به کامیاب شو کنه هر څه دی برابر شو او غو دا نه غوړي جرسه برابر شي مزاراتو د زیاتېدو ان شاء الله دا په بیان کې راشي د مزاراتو د زیاتېدو اسباب دي ولی په دې ملکونو کې د مزارات جوړ شوي دي مسلمانانو ملکونو کې درګاونه دغه یو سبب دی دغه زیره غزه کې د خبره کو دغه یو سبب دی چې کافران دغه سره مالی امدادونه کوي کافر موت سره چته امداد نه کوي چې الله کور جوړ کړي او په کې الله د سجده لګو دي چې د کې دي نشي کې
یا مثال کې کافر به مال تنخواه راکړي، انګریزانو مال تنخواه راکړي چې ته خلکو د توحید بیانوه، ته خلکو د پیغمبر حدیث بیانوه. نه، خو دا صوفیان او دا قبوریان د قبرونو د جبراتي د درګاون دوی له باقاعده د انګریزانو د ملکونو پیسې راځي، بلکې په برتانیې کې او په دغه ملکونو کې په ریډیو باندې یو چینل خاص دی صوفیانو دی چې دوی هلته خپل نشریات کوي. څه وجه د اجازتونه دوی ته میلاوي او څه وجه چې دوی د درګاونو لپاره پیسې د بهر نه راځي. هغه کافرانو ته هم پته چې دوی د دین څه دین نه پرې لګیا دي پکې، ځکه چې په دې درګاونو کې چې مصروف شوي او په دې شرکیاتو کې چې مصروف شوي نو صحیح دین به نه شي او نه پاتې شي. نو دا کېدی نه شي چې سړی چې په ما کې صحیح دین دی او زه د مزارات او د درګاونو او د باباګانو سره تعلقات دي، نه یا به دا کوي یا به دغه کوي. دې مزارات او په دې شرکیاتو کې چې ورننوځي د دین توحید، جهاد، قرآن، حدیث هر څه ته لاړ شي. نو چې هر څه ته لاړ شي د دین به صحیح رښتي. او زموږ د ملکونو کې صوفي شتي کنه، صوفي او تاسو پیژنئ پاکستان، افغانستان ډېر د ملکونو دي ډک اګړيږي چې دوی څه نقصان شتي دوی نه کافرانو ته ګړيږي ځاله دي ګړي هغه له خپې سیره ولېږي وي خزور ورک ګړيږي خبر دب کې ګړيږي چوتي لګي سندري بګي وي سندري دغه دوی دا ناتونه ټول سندري دی بسل کې او دغه پرپې بازار راولي دې دغه پرپې چې برش دا لاس یو سره دي ولګي چې باغ کې دي چلوي چې بس به شي ټوپونه وي پټکي اخوا پروتي او د دې خو پروتي او یو څو کسانو ته نیولي هغه راټینګ کړي. اولز مې ولید یو غټ سره د زموږ د موحدین ملګری هغه د الله په توفیق سره لګي کار کوي، د دوی د خبرې راخکاره کړي. د اوسه پوری د موبایل چې نو هم شي د خلکو زیات خلکو زموږ په خبرو یقین نو ملګر کو د حدیث د وابیان دغه بس دغه دناستي پلاني کې دا مرز او پلاني کې دا مرز. اوس موږ په خپل سترګو ګورو درس اوس یې مانی ناغه دغه غټ یو کټه غونډه کوي چې راوستو په هغه باندې چې دا پرپې راغی کنه نبی هغه چې د راټینګولو نو او چې دو د زمکه او چې دو د زمکه راوړاتو او بد حل باندې او کوم شی چې وته ناشته کوم چې کرنټونه راوړي او ما تاسو ته د مشرکین عجایبات بیانو د یو بګی مخې لرال په دوی کې یو دی هغه ته ویل کی کرنټ والی سرکار د کرنټونه خلکو لور کوي نه دا غسر چې لاس ملو کې لکه 220 بجلی تار لجلی لاس وړ او دا ټوپونه وجد کې راغی وجد او بس د ځان له دنیا کې امام ابن سیرین رحم الله وی په دیوال کې نه چې وجد برایي کې نه راځي ته دیوال پر کې نه یو دنګ بلډینګ دی خو جو ابي دا کرنٹ والی سرکار بزیرا والا د دې کرنټونه دی ورکو کده خو ځینو بیا ماته وای او پوس قالی خوري سيانو دلګېدلی کیمرې لګېدلی دنیا را جمع شي ا د ورو راشي پروګرام دینه کرنټونه خود به دوی کې راځي هغه سره ماشومان به سراوستي بوډاګان به سراوستي چې خلکو د عقل تاریخ چې عقل زموږ چرته ده په دنیوي امور کې موږ څومره عقل استعمالو ولا لازم کې څوک موږ دوکه کولای شي په دنیوي امور کې څوک موږ دوکه کولای شي نش په اړه سره موږ څوک نشي دوکه او د خېني هلکه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دین بدای چې وایي کې ودا ګډا کی دغه دین بدا کرنټونو والی دغه دین به داخله کی چې دغه امتیان او دغه صحابه کرام دي شو وګدای چې او به دغه لپاره عجیب دلایل زه پر دې صوفي سره ناسم باسي ما سره شروع کړو ما ته وی چې ولته دغه نه منې سره مونږ چې کوم چلونه کو ما دا حسنه منه ولې ما دې منې دلیل شته قرآن کې راغلي مولا قرآن کې دا راغلي دی ته چې دانشت ما قرآن کې کوم ځای وی چې د ابراهيم عليه السلام مبارک راځي چې اواهم منيب خانو مدي کې سړي دغه هیڅ نشته اواه مطلب دا دی چې هغه رجوع کوونکی او زړه نرمو منيب انابت به خبر ختم شي دغه سړي ابراهيم عليه السلام کومه زمونږ
د جماعت د موحدینو خو امام دی هغه قرآن رواله او د اول نه اخره پورې زیب د ابراهیم علیه السلام د مشرکین سره مناظره او خبرې دراغلي د تاسو جنگ باس مباحثه کوو د موږ دغه نه وځد کړی وی چې نه کنه دغه خبره تاسو نه پوهیږئ په قرآن ته وی اوه مطلب دی وه ویلو والا دا ثابت موږ چې دا هو کو الله هو وی دغه ابراهیم علیه السلام هم کول د مر دلیل نه کو خمه په دې ګډه باندې څه دلیل دی اته چې ګډي وی دا په قرآن کې ما په قرآن کې درغلي چې دا چلونه کوي قرآن کې شته ظالم زویر سره قرآن نه ثابتول ما ثابت دی قرآن کې مزي لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله کده قرآن چې تمام بغیر نازل کړه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا غرب څه شي ریزه شي نو ماته مولوی صاحب غرب ریزه کیږي نه بمونه بده چلو نه کی غر وی ریزه شي نو په موږ باندې دا چلو شي به دا ټوبونه بیا بزاد نه پویو ډېر خبرې ما دا غسلو کې غرض دا خبرې ټول نه نقل کوم خاص تاسو ته مشروع دي دوه دلایل او دوه عقل دبګه مولاده دبګه مولاده وي بغیر چې دا چل کیږي نو په موږ باندې دا چلو شي نه به ته پوښتنه چې دا په کار دي چې قرآن د لاسه په پتا باندې چل نه کیږي ته په خو غواز کې دا سندري وای تاسو دغه ټیم کې دا کرنټونه چې دوی ورکی قرآن تلاوت لګیدلې ها کرنټونه چې ورکی د رسول سپیکر ته ولاړیو سناتونه وی شرکیناتونه دوی ته دا غړي ګلاند انګريزان يهود و نصارا مشرکان دوی ښه باقاعده د صوفیو د دې خلکو سپورټ کوي ولی سپورټ کوي باقي سنشته مړل هی دې کنه د په شان په ملیونونو شو د ازمکه ته ډکه شي سپایده بکشتي هیڅ پایده بکني خو قبل پر زما واست عقیده توحید شي نبی خدا باغو باندې خنلې چې موحدین پیدا کی صرف په الله بندگی کی دا خبره نه خو الله سبحانه وتعالى زموږ د عقیده د توحید عقیده جوړی کو الله دې په دې عقیده باندې د مرګ پورې ساتي زم چې الله تعالی د توحید عقیده ور کړی کنه ناغت زدایم چې مبارک شه ته د مالدارانو مالدار یې شمو چې غریب یم د شمو چې ما باندې سختي ما باندې مصیبتونه د سختي سم مصیبتونه ختم شي خو ته خو الله دې سم مالداري درکړي دی چې په دنیا خلکو سره د مالداري نشته توحید عقیده درکړي دی چې ستاسو تندې صرف رب العالمین ته لګي ته نور د الله نه سغواړي ست تعلق یوازې هغه سره ته نور د الله نه سغواړي دا خبره د سره یاد ساتي چې ګوره شرک د دوه خبرو د لاسه خورشه دا هم خبره اولنی خبره د نیکانو خلکو مبارک غلو کول د حد نه وړیده د دې لاسه شرک خورشه دا غټ سبب دی د شرک د خورېدو نیکانو خلکو مبارک غلو کول غلو څه ته وي د حد نه تیر وته ته وي نوح علیه السلام قوم لره شمه واقع بیان کړو دغه نیکان خلک مړ شيو هغه تصور کو به ول تصویران جوړ کړو به دغه بندګي شروع کړ د څه دلاسه دغه نیکانو خلکو سره محبت خو هغه محبت د هغه حد نه زیات کم حد چې شریعت کوله نو ذکر رسول الله صلی الله علیه حدیث کې لا تطرونی زما مبارک غلونه کوي دا لري بند کړه ځکه کته زما مبارک غلو شروع کړه کوم مقام چې الله مال را کړی دا غینه موچت کړم نبی وګوره د شان کیږي لکه څنګه چې نصارو عیسی علی السلام راوچت کړو د الله زوی ته جوړ کو د نصارا د عیسی علی السلام دشمنان دي که محبت وسره کوي محبت وسره کوي د محبت تراسه دي الله زوی جوړ کړي دشمنی تراسه دي نه جوړ کړي د شان يهوديان د وزیر انسان سره محبت کې محبت تراسه دي الله زوی جوړ کړي زموږ په ملک بریلیان صوفیان دوی د رسول سره محبت کوي دوی په ګومان کوي اگر که حقيقي محبت دغه نه دا ډیر محبت د لاسه پیغمبر او چې کړي د الله درجه ته ورسوله د نیکانو خلکو مبارک غلو کول د انسان کفر او شرک ترسي لکه زموږ په ملک کې رقم درګونه دي او هر کس د خپل علاقې او د خپل دغه حالات خه معلوم دي د درګونو او د باباګان او د شهیدان او د پلانې کاکا د پلانې د الله نه د دې ټول د قبرونو چې خلک زی
ولیعوذ بالله او دغه کې شرکیه کارونه کوي د غلو د لاسه کوي صحیح ده نیک انسان سره محبت وکړه خو محبت کې ته دومره مخې ته ځي دومره ته مخې ته ځي چې انسان دی راوچو الله درجه ته ورسو زموږ ټول د خپل پیغمبر سره محبت او د الله په توفیق سره دا خبره کوم او تحديثا بالنعمه او نعمت بیانومه زموږ د سلفیانو چې رسول سره څومره محبت دي دومره زموږ د مخ چې د رسول سره محبت نشته زموږ د ټولي دشمنیانی او د خلک را پوزیسه سوي او سختي تکلیفات چې سره دي مخه ته هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت د لاسه دغه ته ورسو چې هغه موږ دغه سره محبت کوو یا خلک څوک را باندې سنوي دي څوک را باندې سنوي دي خو موږ بیا مو سره دا وایو سبحان الذي اسرا بعبده الله تعبد ولا بنده وتولى دا بنده د الوهیت درجه ته نه وځتو بنده دې نو بنده دې خدا بنده دې نور بندگانو په شان نه خاصیت د دې چې پیغمبر دی وحی وته کی خدا بنده د رب درجه ته نشي رسیدای کړه ځکه تاسو ته فائدې خبره ذکر کوم چې همیشه په منځ کې اوسئ زموږ د دین الوسطیه دي ته ویل کی دین زیاته کې نه کمه کې ته په حق باقي باندې زیات مثالونه یو مثال په داوله د رسول صلی الله مبارک نو ډیرو خلکو دي چې د رسول مبارک د حد نه اوریدلې دي رسول صلی الله ویلي الله ویلي دا زما بنده دي خاصیت دی چې پیغمبر دی د خبره به مانی د عزت وکي د دفاع وکي په دې باندې ځان قرباني د موږ الله سبحانه وتعالى خولي په دین کې راغلي دا حد دی یو سړی د دین اوري غلو کوي یا رسول الله مدد او د رسول الله قبر لزو دغه شفاعتونه غواړي او د رسول الله قبر لزو زه غریب شمه مالدار که زما بیماریاں ختمه کی او دغه قبر ته سجدي لګو اوس ته پیغمبر او چې چا درجه دی ورسو د الله درجه دی ورسو به دویم قسم خلک کوم زموږ ملکونو کې شتي اغوی الله چې رسول الله کوم درجه ور کړی دا غینم پیغمبر را کوز کړي نو ګور دوی کمه وکړو او نور سجدي وکړو زیاته وکړو دوی کمه وکړو کمه څنګه وکړو لکه اوس د مولوی صاحب خبره ده د امام صاحب خبره ده په کتاب کې یو عام امتی خبره لیکلې ده نه دی به د امتی او د مولا او د امام صاحب د خبرو لپاره دومره زور ولګي چې پیغمبر خبره غر سره ختم کی نو چې شو هغه حق کم چې الله ور کړی ته خو هغه ادا نکو موږ الحمدلله په منځ کې رسول الله هغه مقام ورکو کم چې الله ور کړی او د الله مقام ته نه رسو خالق خو خالق کوم چې مخلوق خالق ته رسیدي شي د باز کسان د انسان سره دومره محبت وکړي لکه د رسول سره دومره محبت وکړي چې هغه رب تیر شو کم رب چې د رسول سره پیدا کړي هغه تیر شو هغه حق ختم کو او زه د سره محبت کو دا چې ماته سره یو مثال درکو په دې وسطیت باندې چې په منځ کې اوسېږي د حق عقیده ده یعنی په دې باندې موږ سره نورم ډیر زیات مثالونه خو موضوع بران بیا په دغه خبره کې وګدې شي نو غټ سبب د شرک په دې دنیا کې د خورېدو هغه څه دی یعنی کانو خلکو مبارک غلو کول سیدا بابا سے بپلانی سے بخسړی شیخ عبد القادر جیلانی خسړی دا بخ خلک تیر شي خو دې خو خلکو سره نور محبت خو موږ نه کوو چې راویلو د الله درجه ته ورسو نه دویم سبب هغه د ستورو کې او په دې نور اوس په مې کې عقیده ساتل د دې له شرک خورشه په دنیا کې او پیغمبر ابراهيم عليه السلام د قوم واقعا د شند بلقیس واقعا او نور دې قومونو او شتیم نه د دویم سبب د غټ سبب چې دې د له شرک په دنیا کې خورشه چې انسان په ستورو کې عقیده ساتي نه سبب ګوره د مسلمانانو کې کم کمزور عقیده ولري هغه ګوره په ستورو کې عقیده ساتي دا ستوري چې التلال شي چې دره شي درې باران بکی لکه باران خو الله کې دوی لستوري کړي عقیده وساتل بس کې پستوري کې عقیده وساتل په نور او پسپومې کې او دا سره یاد ساتي چې دا شرک چې د اصل کې بندګي ده د شیطان یو سره وایي چې نه دا تسوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې وایي کل من عبد غیر الله چا چې د غیر الله بندگی کوله فانما يعبد الشیطان
وان كان يظن انه يعبد الملائكه والانبياء اگر کغه دا ګمان کوي چې د ملائکه او د پیغمبرانو بندګي کو یو سړی ته شیخ عبد القادر جیلانی قبر ته پروت سجده لګولې د بندګي کوي کنه داغه په ګمان کې وایي بندګي د کومه شیخ عبد القادر جیلانی ته ما سجده لګولې حقیقت کې د چا ته سجده لګولې ده د شیطان ته لګولې ځکه چې دا کار وته خول شیطان دی نو دا شیطان ته د شیطان بندګي شو لکه موږ ته الله ویلي دي چې تاسو قبله ته مخ کوئ کعبه ته مخ کوئ دغه کعبه چې کومه ده د دې په دې ګټه کې او د دې په آبادی کې د خپل ځان دې څه برکت نشته او نه غچاله څه پیدا او نقصان ورکول شي نبی او موږ ته مخ کو ها دا الله موږ ته ویلي نو په حقیقت کې د الله بندګي ده د کعبه بندګي نه لکه الله سبحانه وتعالى ملائکه ته وی آدم علیه السلام ته سجده ولګوي نو تاسو جاغوي د آدم علیه السلام بندګي کوله نه بندګي خو د الله کوله امر وته الله وکړه نه دغه شم په اصل کې د مشرکان چې دوی د چا بندګي کوي دوی د شیطان بندګي کوي ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار له دعوت ورکو د توحید او دا ان شاء الله پر روان درسونه کې راشي ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره خبرې اترې یا بحث او مباحثه د توحید په موضوع باندې ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره چې کله د بحث مباحثه کول به یو خبره دا کړې و یا ابتی لا تعبد الشیطان اے پلار د شیطان بندگی مکو دا پلار خو ظاهر کې چې د شیطان ته سجده لګول او نه غوځي بندگی کوم خو دې چې د بوتانو ته پروت ته او د بوتانو بندگی کینو د طریقو ته چا خوریا داوت شیطان خوري الله سبحانه وتعالى بسوره یاسین کې وایي الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان اے د آدم اولاده ما تاسو ویل نو چې شیطان بندگی ونه کوي نو شیطان بندگی چا کړی ده ندیز کې مطلب دا شو چې کم خلک چې د شیطان خبره مني چې سو دا غوي هغه کوي او شریعت پرې خو دې په حقیقت کې بندگی د چا کوي دې په حقیقت کې بندگی د شیطان کوي کومنګ دا غواړو چې زمونږ د معاشرې نه شرک ختم شي دا غټه بیماری چې دغه د لاسه د انسان دنیا او آخرت تباہ کی نه دغه د پاره به د لاري بندو لاري شرک ته یو عمل انسان شرک ته رسي هغه لار به بالکل بندو دې د صد الذرائع وي هغه لار بندول چې تا دغه حرام کار ته رسي ګوره شریعت زمونږ د توحید د عقیدې سوره خیال ساتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دینه منع کړیو چې تاسو به قبرونه نه دنګوي قبرونه به نه دنګوي اوس آیا دا خبر لازم دی چې سړی به قبر دنګي نه دی به عبادت کوي دا لازم ده نه ده لازم هر څوک چې قبر دنګي هغه بندگی کوي نه به ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته چې قبرونه به دنګوي هغه موږ ته به دیو یو لار بندي چې سباله کې دي شي په دې لار باندې قبرونه دنګيږي آبادیانه به جوړ شي درګاونه به جوړ شي ما شان شي ځکه رسول سمو چې یو لیش دا قبر دنګ ساتي او نور مو چته وي او کوم ځکه اوچتي اواري کوي وره چې دا دروازه بالکل بند شي ګور رسول سم دینه منع کړی دا چې قبرونه به سیمټي کوي نه په دې باندې ولیکل نه کوي ولي دروازه رسول سم بندي چې دې قبرونو سره به دې تعلقات جوړ نشي چې رسول سم دا خبر نه منلي لار شي دغه حال وینه رسول سم خو ویلي چې قبرونو دنګوي ما راشه مونږ ورته وخایو او تاسو بریدلی می هغه به آبادیانی کړی دی لپاس باقاعده د درگاه کې خلک وسی الته لنګری دی او یو شی دا بل شی او موږ له دا خبره کو چې قبر دنګې باندې دنګې راغو به آبادیانی کړی دی پورا او دا ته خصفه خبره کوم چې په دې قبرونو باندې چې څومره خرچي کیږي او دا مشرکان کوي دومره خرچي چې د الله بکور کې نه دی کړی او نه کوي د الله بکور کې تلارشه زموږ د ملکونو کې وګوره کنه ته قیمتي روخام دا به درګاونو کې ملوي قیمتي روخام بجلی دا غزين نه کټ کیږي کنیکشن یو د عجیب کړي اکثرو کې سیان لګیدلی ابو جمعات کې وجره یو پنکړه کېدلی هغه هم کله چلی کله نه چلی خولي براماتي په خلکو باندې ورته کې چې د تعلق دغه قبرونو سره جوړ شوی په دغه باندې مایند
دا مشرکان نه دي بریلیان صوفیان دا قسم خلک دوی په هغه قصه ډېر سخت مینې چې وایي کې د قبرونو تذکره راځي د څه تذکره پکې راځي د قبر وی کنه قصه کې وي چې قبر لته که چېرته یو ته وي چې یو قبر خواله لاړم او سم خوږ بینت را روان بس دی به سم متاثره شي او زه د یو قبر په خوا کې ناست وم او د هغې نه ماته دا اواز راغی چې داسې وکړه سم به خوشحاله شي د قبرونو سره غټ تعلق که چېرته د الله د کور تذکره شي هغې جومات ته تللی وم یا کعبې ته تللی وم بیا دې نه خفه شي بیان درته هم پرېږدي او ده ته وګوره دی خو له الله خبرې کوي موږ قبرونو والي وو موږ د قبرونو سره لګي ما خبره دا کوله چې ګوره شریعت د دې دنګې آبادۍ نه منع وکړه د لیکلو نه منع وکړه دې د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي د قبرونو نه به جوماتونه نه جوړوي او په جوماتونو کې به قبرونه نه جوړوي ولې لارې بنده کړه که نه چې نن خو صحیح ده ستا په دې جومات کې قبر دی ته زه بندګي نه کوم ورو دې بندګي به شروع شي ته لاړې مړ شو کشران رالو ورو دا قبر چې په دې جومات کې دی خو په دې سړي کې چل دی که نه د خو هسې هلته نه پروت بیا ورو نو په دې جومات کې د الله بندګي ختمه شوه د چا شروع شوه د دې قبر والا بندګي شروع شو یعنې لاړ شي که زما په خبره م یقین نه وګورئ هغه جوماتونه په کومو جوماتونو کې چې دنه قبرونه دي لاړ شي د علاقې والا نه دې قبر مبارک ته پوښتنه کوي و دې کې څوک دی تاسو به دغه عقاید بیا تاسو ته معلوم شي لازم به د سره عقیده تړلی شي وي دې جومات کې د پروت دی نه دی چې مونځ کوي په مانځه کې د ده سوچ الله ته نه دی د ده سوچ دی چې موږ سره په دې جومات کې د فلاني قبر هم دی ګوره د الله نه واورېدو که وانه واورېدو ځکه ګوره رسول صلی د دروازه بالکل بند دی رسول صلی څه وایي قبرونو کې به ډیوې نه لګوئ چې تا ورته ډیوې لګولي او لیټونه دي لګولي او بوډونه دي لګولي د دې نه رسول صلی منع کړی یو خو د ضرورت ته دی چې کله مړی ښخی زه د هغې خبره نه کوم د زموږ په دې ملکونو کېږي علاقو کې دا ډیوې میوې لګوي په مومباتیانې ځان سره راغستې او قبرونه لځي په خاص شپو کې ولې رسول صلی دې نه منع کړې ده رسول صلی موږ ته وایي چې ګوره دلته هېڅ نشته د دې قبرونو والا سره هېڅ نشته ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الله اذا استاذ بجن انسانان استاذ بجن بندگان نو دي چې رسول صلی کوشش کوي چې د الله رسکی د بندگی دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځان مبارک ویلي دي غلو نه کوي زما مبارک انما انا عبد الله زه الله بندیم او دغه پیغمبر په یو حدیث کې ویلي زموي حدیث خزي حدیث زنانه زویما لکه څنګه چې تاسو نه مې اندوي دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم در دې لپاره کې چې ولار بندي ګوري چې ما د الله درجه ته ونه رسوي دي کې اشاره ده چې زه دې زنانه زویما چې هغه تاسو یې مېندو به مطلب زه د زنانه نه پیدا شوم او رب العالمین د چانه پیدا شوی نه دی مطلب دا چې زما پلار شي زما مور شي د رب العالمین خو نه پلار شي نه مور شي او نه دغه بچی شي دا ټول خبرې چې رسول سم کوي یا شریعت موږ ته بیانې د دې لپاره چې دروازه شي دا بند شي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په هغه زنانو لعنت ویلي کوم چې قبرون لذي بار یو پیر نیمزی یا بلار تیری دعا د پر ورله هیڅ خبر نه خدای کوم چې کورون نوزی او ډلی وزي او زیره ایزی بمخه رسول زم په دې زنانو باندې لعنت ویلې ولی لازم خدای چې زنانه په مقبره ته زینه د شرک کوي دا لازم ده نه ده لازم خو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دی لپاره وکړه ځکه چې د زنانه چې الته مقبره ته لشي یو دوی سره نرم دي الته بچي چغاري وي چې دینه شرک منع کړي دوی د زنانه دوک کیږي زر کې دې شي د عقیده خراب شي د قبرونو ولا سره تعلق جوړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم بالکل هغه دروازه سکړه هغه بند کړه فتنه تیم جوړې دی شو رسول صلی الله علیه وسلم دروازه بالکل بند کړه نو دا خبر دی پوری وکړه کبل پرز منګه دا غواړو چې زمونږ معاشره او زمونږ علاقه کې شرک نه نبي به منګ ټول هغه دروازې بندو کوم چې انسان دغه تر رسیدا شرک ته دغه قسمه کتابونه به نه رالي چې بای کې د صوفیانو او د قبوريانو د قصې وکي قبر لورلم دوشو قبر لورلم او دوشو یو قسم به خوب کولی دوشو د قسم کتابونه بدل لري ساتي چې کله زمونږ مکتبي او زمونږ کورونه د دې کتابونه صفاشو نبي بچره موږ مطمئن شو چې او زمونږ بچو ته یا خزي ته یا مشرانو ته څوک د شرک لارې نشو یوه به کور کې کتاب پروت
او دې کتاب کې دنه شرکیات او دنیا قسمه قصې پکې نسبت تر خلکو عقیده برابر کی. دا اوس خلک د پاکستان نه د افغانستان نه حج لره روان دي، د حج ورځي په دې رپورت کې ولې یو کتاب ورکې په دغه ملکونو کې هغه ته فضایل حج، د حج فضایل ډېر خلکو سره وي. دغه کتاب د په دې راولې چې د حج مسلې بیان شي او هغه کتاب د شرکیاتو نه ډک دی. په کې شرکی خبرې قبر کې دا چې خبر کې دا د رسول مخاله جوړ شي هغه ته وو زما شفاعت او دا ټول شرک د خبرې به تخه چې ستاسو کور کې دا کتاب پروت دي، ستاسو ګاډي کې دا کتاب پروت دي، ستاسو مکتبه کې دا کتاب پروت دي. کوم څه نه توحید عقیده زده کی. یو مولا ته معلوم شو چې یو مولا په تقریر کې او بیانونو کې شرکیات او دا قسمه خبرې د غیر الله دا مدد ته دا قسمه خبرې کوي، دا قسمه مولا د خپل جماعت نه وسته په کار دي. او کستا اوس نه رسي جماعت نه دی وستو نو هغه به موږ نه کوي شاته داغه تقریر او خطبه له بنسي بعض ویننا الحمدلله وي بمنګ اثر نه کوي چا وی اثر نه کوي ته کین ورته دا رسول سمسوي وي بعض بیان دي چې جادو دا بیان کول یو فن دی. ته به دې بیان د لاسه خلکو د ژوند خپل طرف ته راړې دا یو فن دی. نه جوس په دې کې د باندې یو تکړه برېلې ووري چې خطیز بیان کوي او ته تلاندې ناس چې نه زه خیمه نه اخر کې باندې اثر یو شی ته کې ناست په بیان کې تکړه چالا کړي خبرې کوي شکی خو کړي کنه کم سے کم دغه دا وګړ مقصد دی چې صرف ته شي شکی شي چې شکی شو کار روان شو راوي. دا قسم مولیان کتابونه استادان کې سټي بیانونه د دین خپل معاشره خپل کور د صفاسات بل په من کې دا مرز دی په پښتنو کې. پښتانه الحمدلله په دین ډیر سخت مین دي. واضح خبره دي قوم دي چې دین سره تعلق دي او لري دي قوم د تعلق همیشه دین سره دغه شان ساتي. خدای غ دین سره چې کوم سوچ دین دي سادهګان دي. مثال کې زوی ځان ته بیانونه چولې په موبایل کې دته پته وي زما زوی بیانونه چې بده سم خوشالي بیانونه چې خدای ته پوښتنه یا بیانونه چای کور کې واړه بیانونه اوري سم خوشاله هته ته پوښتنه کې چې بیانونه اوري د دې سره سوچ نه په موبایل کې د بیان راغی په واتس اپ یا فیسبوک باندې چا راولي بده پټکه و بلګه ته بناسي سترګې به وخت کې مرش یاره ډېر خوري بیانو هته ته پوښتنه کې سره سوق دې د سم منهج دی د دې عقیده ده نګر په دې کته پوښتنه کو په قبیل کې بدل زهر درکې ودي ډېر لور کړی بیا دې مولا سره دې تعلق جوړ شي چې بیا که څوک په دې باندې رد کوي ته بخپکی چیرې دا ولي بعض مقررین په پاکستان کې ډېر مشهور دي. د خلکو بیانونه ډېر اوریدلي صوفیان دي خلکو بیانونه اوریدلي اوس موږ هغه باندې رد وکړل کله په درس کې چې ګور پلاني دا خبره په تقریر کې غلطه کړه پلاني غلطه کړه نه ډېر اوریدو د لاسه خلکو په دې زړه کې داسې مقام جوړ کړی چې زمونږه خبره چې هغه په دلیل بنایي هغه ته خنخ کوي او دغه خبره چې هغه په قصو او په خوبونو بنایي هغه ته صحیح کوي. ولې ځکه چې دې بیانونه ول په زړه کې یو اثر کړي نو لیک ته پوس کوي بل ته دا و هر برېلې ګورې شین پټکې نه چي کنه هر برېلې شین پټکې نه او نه صوفي ته دا وایي چې صوفي یم او نه د حدیثونو منکر سره ته وایي چې حدیث نه منم بلکې هغه ته وایي چې زه یو علمي خبره ته کوم دغه او نه شیعه ته وایي ظاهر کې چې د صحابه کرامو سره دشمنی ساتم مته استاد د زمات استاد د زړه نصیحت ته جوړ ډیر احتیاط کوي خاص کر نن سبا د ټکنالوژي په زمانه کې ډیر زیات احتیاط کوي. د زړه تاسو خبرو کوم لکه رور ته کوي او زه دا غواړم چې تاسو د عقیده خراب نه شي تاسو د منهج ته خراب نه شي او الله دې نه کی الله دې زموږ منهجونه او زموږ د عقیده د الله حفاظت وکړي. نن سبا د فیسبوک او د شینه د ګن بلد هر چا سره شتي او په دې فیسبوک ولدا دا خو نه دی خو د چې توحید عقیده غری بیانونه نشر کوي او چې توحید عقیده نه غبلنه نشر کوي خو هر چا د اجازه د یوټیوب شته شینه په دې کې غټ ګن بلا پرته ده نکله کله دا بازونه کینی او بیان ووري متاثر شي چې دا یو دی وریدو بیا به دې مولا بل بیان لټه بیا به دا بل لټه بیا بل لټه بیا رو ته دغه په منهج باندې شي رو دغه سره محبت قائم شي. زه تاسو ته نصیحت دي خلکو ته چې موږ نن سبا وګورو
نو شرک شته کې نشته شته او څوک چې شرک نه انکار کوي دا وګړ جاهل انسان دی حالاتو ته چې وګوري د امت ته چې په امت کې شرک روان دي زما استاد لپاره یو څو کارونه کول پکار دي یا یو څو خبرې به ځان سره یاد ساته اولنی خبره کم شرک چې وس کېږي هم دا غ شرک د کم چې د مکی مشرکین وبکاو دا ډېر قیمتي نقطه ځان سره یاد ساته دا باز دا وی نه د نن سبا مشرکین کلمه وی هغه کلمه وی نه خبر کومه په اوله کې بیان کړ چې انسان د کلمې سره مشرک کېدی شي یو انسان د کلمې سره کافر کېدی شي یو انسان د کلمې سره مرتد کېدی شي نو د ابو جهل شرک ته نه ماب کیږي زمونږ د وخت مشرک شرک دي شي هغه دې ماب شي بلکې هغه مشرکان زمونږ د مشرکان نسدي غره او غیرت کو په الله باندې نن سبا مشرکان د دومره به غیرت لري چې سره په ځل کې غیرت نشته په الله باندې ابو جهل ابو لهب د دوی نه خو دوی به چلو نه کول هغه کچ الله سره څوک شریک کړي دي غیر الله نو نیکان خلک شریک کړي دي یو دویم یې ګټه شریک کړي دي یې ونه شریک کړي دي او زمونږ د وخت مشرکان دوی به چرسی بنګي د الله سره شریک کړي او هغه دا نه منله چې دې سيناوله انسان د الله سره شریک شي دا وی نه منله او زمونږ د وخت مشرکان مني کنه مني ابل ورځي یو خو دغه د مټکه والی سرکار خانو دیسه کې مټکه والی سرکار منګي والا دی جی د دې سره چې ته کینې استاد څه خبرې نو دې ته به وې نو دې به منګیلا لاسو دم پاسه کې دمان دي دا الته خو ظاهره کې دا شوق نشي پوره کولای کنه چې ډول کې راوړي وې یو څه کوي دغه منګي وې او خلکو ته وې حاجتونه د خلکو له عزت بالله دې پوره کوي دا دغه ولې مټکه ولی سرکار د دې مبارک د مشرکین وې چې دا ډېر دیندار سره دی او د الله سره یې سره ولې عزت بالله د مکی مشرکین دا خبره نه منله چې دا یو ناول انسان د الله سره یې نه دا وې نه منله هغه ته خنش ابو لنجو بکی یو کتو الټراساوند ولی سرکار چې په له سبب الټراساوند ولی سرکار چې دې سکه وې دې زنانه په خېټه کې جیرې نه دغه معلومه ماشوم معلومه چې دا لیکته کې جنید چې صحیح شو دي پورې به ومنو کې دي چې د سترګو کې دي صدقې چې دنه به سرمن کیږي خو صرف دې خبر نه ولاړ کنه د دم معلومه چې دا لیکته کې جنید به دم معلومه چې عمر به سمري او دم معلومه چې رزق به سمري او دم معلومه چې غمونه او مصیبتونه په باندې څنګه او یو دنیا وتناسته لکه دا تاسو مو چې سو بوي چې لکه دا الټراساوند بګی ستوي تاسو زموږ ستا عقیده برابر دي الحمدلله نو دي خبرې په تعجب کې وړاغوي په تعجب کې هغه الټراساوند وري سرکار بزیږي ته ټلیفون وچ ته نو الټراساوند ولا بزیږي خدقه شانی وي او کدي وخندل یې دي ساخو دي خبرو کړنه کوڅه د باندې برشي وجنی دي مګره وجنی دي چې تر چلونه کې نه ما خبره دا کوله چې د نن سبا مشرکان د هغه مشرکان نه زیات پلیتی هغه د دوی نه سو هغه خو دویمه خبره چې د امت حال ته وګورو نو دویمه خبره ځان سره یاد ساتي هغه ده چې څوک د دین انکار کوي چې په امت کې شرک نشتی نو د جاهل د امت حالات نه دی معلوم دریمه خبره چې کله موت ته پته ولګي چې په امت کې شرک شتي نو سبق کوشش وکړو چې توحید د عقیده بیان کو زه به بیان ک د لا اله الا الله دا وز زه به اوچت ک اول شروع د خپل کور نو ک د خپل پلار سره رابطه وکړه د خپل مور سره رابطه وکړه تاسو ګورئ ځنه نصیحت کوم ګور دا بوډاګان او د بوډېګانی ګورئ اکثر د دوی د عقیدونو دوی بچیم نه خبر خو بس دوی لوی کړي د مزدوریانی کې پیسې راوړي کور د خبر روانه سکه زما بلر 15 وخت مونږ کوي سکه زما مور خو اخو یو سره نه پلی روجیم نشته څه نو د دې بوډاګانو سره کینی په طریقې نظریه معلومه ده د عقیده ده د باباګانو مبارک سوی د غیر الله د بندگی چې کې دی مبارک دي سوی پوهه کوي چې دې سره الله سبحانه وتعالى چې جهنم ته وانه چې خپل بچو عقیده توحید کوي په مدرسو کې په سکولونو کې
خپل بچي به دي استاد پسې ملګي چې هغه عقیده خراب وي ځکه چې ماشوم د تربیت چې رسره د ډېر آسان دی ګوري ځکه یو مرګري قصه کوله چې زمونږ په علاقه کې یو کس ته هغه خپل ماشومې سکول کې داخل کړه ماشوم به سکول ته تراته وړي کې الکو بدریم کې وی ورسته دی پلار ته پوښتنه کوي تاسو په سکول کې نن څه وې ویني موږ ته دا خبرو خو چې په دنیا کې دوه غټ شیطانان چې دین هغه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دي ولیا بالله نه چې کله خپل لاړ او تحقیق وکړ استاد شیو اگر حافظي او خبيث نو ما شوم ته څه پته لګی چې دا شیعه دی کې دا بریلې دی کې دا صوفي دی کې دا کم منهج والا اصلاح کوشش کوي او بل د خپل بچو ته پوس کوي د خپل کور ته پوس کوي د خپل مولا ته پوس کوي د سن نظریه کوشش وکړ د موتر خاص کر هغه کسانو چې هغه سره سن علم د مسلې زده کی تاسو موږ سره کېنی په درسونو کې الحمدلله ډېر مسلې په توحید تاسو زده کړی نو تاسو باندې به زموري مغټه ده چې دا مسلې اوس مخې ته سکی مخې ته ورسو دغه شان امت بیماریان بیانول او دغه علاج بیانول صرف بیماری بیانول خو نه دي ګن ته چې کله ډاکټر به زور شي ډاکټر ستاسو بیماری معلومه کی چې دای بیماری ده بیا ته دغه څه وخی علاج ته توخی چې دای دوی ده د اخر بیماری به الله په حکم سره خشي دغه شان موږ به صرف د امتیانو ته او د امت او د مسلمانانو ته دوی غو بیماریان صرف نه خي بیماری او دغه سره علاج نو توحید شرک چې د بیماری ده علاج سره علاج توحید ده معتبر لازم چې دغه توحید به بیانونه د بدون ختمي بیا اخرنی مسله زموږ سره په درس کې دا اهمه مسله ده هغه ده چې د خلکو تعلق د مشرکین او تعلق د قبرونو سره ولې ډېر دی کته سره مشرکان دي غالبا د تعلق د سره دی قبرونو سره دی اولنې غټ سبب جهالت قران او حدیث نشته بلکې قران او حدیث بیان نه سوق دی پریدینه په علاقه کې او ته وهابي او ویو ټکی دویم د دروغ قصې بیخ بنیاد چې انسان د عقیده وبس هغه شي د دروغ د قصې سنا سمو قبر نه کسره غور پاسې د الله سره وشتو ماته وجرا شو ز مراقبه او موزدي سمزدغه د بس بګرای شو یری پلاني سره قبر ته د قبر نه دیسي خوشبو روانه وا سبا خوشبو روانه د قسمه قصې د خلکو تعلق د مشرکین تعلق د قبرونو سره خډیر کی دغه شان د خوبونه بیانول د خوبونه په خوب کې مداولي او په خوب کې مداولي او بلکې اکثر د درګاونو او د مزارات چې دی په مسلمانانو په ملکونو کې دا ګوره دروغ دي اکثر دروغ لکه اوس د علي رضی الله عنه مزار چې دی دا ګوره د څلور ملکونو کې شته افغانستان کې جوړ کړي عراق کې جوړ کړي په ایران کې جوړ شي تباریا شي ګوره کوم ځای کې دی نشو نه سره بو جزا په ادریو کې یو ته خلک پراتی د شیګانو ته پراتی دي او چې وته وي د قبورو ته پراتی نه په دریوړو باندې سم حل جوړل نو دا خبره خو واضحه ده کنه چې دې کې دوه دروغ دي واضحه ده کنه نشه ده پراتی دي اسی پراتی دي دغه شان د حسین رضی قبر دم په دې بسوم الکونو کې دي د فاطمه رضی قبر په دې بسوم عبدالرحمن بن عوف رضی قبر په دې بسوم الکونو کې داوی کوي زموږ سره عبدالرحمن بن عوف قبر او نن سبا دی فیسبوک کې ملي کنه یو وګت قبر چې تصویر به وسته یا نن سبا د فوټوشاپ چلیږي فوټوشاپ کمرګری چې کمپیوټر دی استعمال او په دې باندې هر څه کی نو قبر لسیز لګوګت کی به ته ویږي سبحان الله د پلاني صحابي رضی الله عنه قبر نبیا تسوي خلک به تحقیق وکړي چیرې دا دې کنه دي نه پس مخې ته نه شرکو د دروغ نه شرکی ابلز میو ماشين ورې د سلای ماشين په خانه ماډل وچرته نو هغه ته لیکلو وي د خدیجه رضی الله عنها د جامو غندلو ماشين په وخت کې کیمرې کمزې کی هغه تصویر جوړ او په وخت کې د ماشينان وو د کوم ماشين چې زمونږ سره دی د تقریبا د نن نه سره پاسه 1500 کاله مخکې جوړ شي سره پاسه 1500 کاله د ماشينان کوم چې موږ سره دي د سره پاسه 1500 کاله مخکې جوړ شي نو خدیجه رضی الله سره د ماشين د کوم ځای نه خو نه خلک خو تحقیق نه کوي خبر روانه مخې ته وګورئ سبحان الله ډیر بوته جړلې می دغه خبره په سړي باندې ډیر اثر کوي دغه ماشينو په دې باندې باغی لاس لګوري په دې باندې باغی رسول الله جامع ګنډلې
دغه شان ویخته وي چې پراته وي د رسول سم ویخته مبارک دغه پیزار او دغه پیاله او دغه توره او دغه پلانې او علانې دار سي بګويستي خوري خلک درو. نو ما خبره ده کوله چې د دې دروغ د قصې چې پلانې دي سي او دي سي او دغه شی د دې شی د دې د لاسه د خلکو تعلق د خاص کړي مشرکین او غیر قبرونو سره زیات شي او اکثر د درګاونه چيري د دروغ دي پرې کې اسم نشتی اکثر دروغ دي د نبی سونی برته د خورو ډيري ته ولاړ او غټ مقصد درې درګاونه ولا سره ولې زیات شي وي ذکر اچي د تلومه ګرځیدم دي سي نو دي الته عبد الله غازی دی د غټ درگاه به کې داغره به داغه واړه خو ډیر شي په سونو صرف په کراچي کې دنه نه غالبا ما زدي شو ګرځیدم مجره حالت مخامخ ویني چې د څنګه نه قدم په قدم ته د درگاه ملوي دي سوال لري چې ګوري د درگاهونه ډیر شي دي جواب درې د تجارت په دې چې کوم پیسې ګټل کیږي نه د ببل څه کې نشته په مزدوریانو کې سعودي عرب ته راغلي ځان دې استړی کړ ته ورته د پیسې ویني دي څنګه پیسې ولایت بالله الله دغه مالنا من ساتي د شمت او استپاونه کې دا وي چې د دې خلکو شاته د چاله استي د دې خلکو درسه د کفار د دې خلکو شاته د کفار ولاستي نسوکو د سنوي دوی د خپل درگاه دغه پاکستان یا افغانستان دیږي کی خبره کې دوی د درگاہونو ګور انګريزانو ملکونو کې وخښتي او خې حفاظت او حکومت ور کړی نه دا یو غټه وجه د مزارات د زیاتېدو ایو څو مسایل چې توحید سره تعلق ساتو یا د شرک سره غو بیان کړو ان شاء الله زموږ د درسونو د سلسله د رواني د شرک په دې موضوع کې او دې ته ځان تنګوي نه ګوره دا خو بنیاد دی دا خو بنیادی خبرې چې موږ د دې شرک کلمې راو باسو چې خلکو ته پدوي چې دا شرک دی دا نقصان دی دا دوی طریقه کار دی ان شاء الله پر روان ورځو کې موږ دا مسله بیانو الله سبحانه وتعالى همیشه موږ له توفیق راکړي چې موږ توحید بیان کړو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ اصلاح وکړو د خپل معاشره او الله دې زمونږ د ملکونه او معاشره الله دې د شرک د پلیتینا لري ساتي او پاک لري الله ساتي دې سره چې زمونږ د بیان اختتام ته ورسېدو وبالله التوفیق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. په کوم جمعات کې چې قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړل ته مونږ نه کې حدیث کې راځي لا تصلوا الى القبور او په روایت کې راځي چې زما د لپاره ټول ازمکه الله جمعات ګرځول دي یعنی د رسول الله امتیان په هر ځای کې مونږ کولای شي الا المقبره والحمام سوى د اسمات د زینه او د مقبرینه رسول الله دلته مونږ نه کې نو په مقبره کې جنازي د منځنه له بل مونږ نه کی چې هغه رسول الله ثابت او نور چې کوم جمعات کې قبري التموز نه کی مونږ الته فاسد د مونږ بیا کې شړې کړي جاهلی هیڅ خبر نه الله دې بخانه وکي او چې کوم جمعات کې لاغینه ختمول غوړي ته ګوري چې قبر زوړ لکه جمعات زوړ کوم چې زوړ هغه به پریدي او نه به ختمه کې قبر مخ کې جمعات ورسره جوړ شوی نو سبا ورانه جمعات ورانه او که قبر ورسره جوړ شوی نو بیا به قبر ورانه او دې سړي د قبر وبل چې ته وړي والله اعلم